السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته کتنه لرو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جوهري رئیس ښاغلي الحاج بن عبدالحق کار د 500 کیلوولټ برېښنا لیږد سترې ملي پروژې د چارو پرمختګ او ستونزو حل په موخه له قراردادي شرکتونو سره ګډه ناسته وکړه. په ناسته کې ټینګار وشو چې د پروژې چارې دې د بشپړې همغږۍ له لارې په چټکتیا سره پر مخ لاړې شي. 500 کیوي پروژه له ترکمنستان څخه شاوخوا 1200 میګاواټه انرژي رالېږد ظرفیت لري چې د چارو په بشپړوي سره به په کوردننه د برېښنا ډګر پراخه اړتیا پوره کړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جوهري رئیس ښاغلي الحاج بن عبدالحق کار د غضنفر انرژي شرکت له جوهري رئیس ارهان مصطفی جوتونک سره د برېښنا انرژي تولید پروژو د پرمختګونو په اړه د همغږۍ ناسته وکړه. په ناسته کې د همکاریو پر پراختیا او د پروژو پر چټک تطبیق خبرې وشوې. د غضنفر انرژي شرکت مسؤلینو بیا وویل هر څومره ژر به د شبرغان د حرارتي برېښنا پروژې لپاره اړین تجهیزات برابر او هیواد ته راولېږدوي. او د افغانستان برېښنا شرکت د شکایتونو اورېدو مدیریت کارکوونکو تېرې اوه اونۍ کې د 1983 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې. په دې لړ کې د 144 شمېرې له لارې د 503 واتساپ شمېرې له لارې د 548 په حضوري ډول د 102 او د برېښنا اپلیکیشن له لارې بیا د 348 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه شوې ده او دا چاره لا هم په نورماله بڼه دوام لري.